قدرمنو د زراعت موضوع دا په مستقیم ډول د ځینو سترو قضایاو سره تړلې د اقلیم د تغییر نه نیولې تر چاپېریال ساتنې تر معادنو تر وچکالۍ د اوبو تر مدیریت تر فقر تر هجرتونو تر صحرایي ځمکو تر کورني اقتصاد چې دا په افغانستان کې تر ټولو یو د اصل اقتصاد ګڼل کېږي هغه کورنی اقتصاد دی او هغه په زراعت ولاړ دی زراعت او مالدارۍ باندې که موږ او تاسې د دې وطن اقتصاد رغول غواړو کورني اقتصاد ته باید وده ورکړو خلک باید خپل کورنی چاپېریال منظم کړي خلک باید خپل هغه کورني موارد د هغې سم مدیریت وکړي نو انشاءالله لرې نه ده چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د موږ او تاسې د خلکو ژوند په خپلو امکاناتو باندې جوړ شي دا کوم مسایل چې ما یاد کړه دا ټول نړیوال قضایا دي ټوله نړۍ ورسره مخ ده همدومره ده چې په ډېر جدیت باندې دغې قضایاو سره تعامل کول غواړي څومره چې موږ او تاسې د ښه زراعت خواته ځو دغومره به د موږ او تاسې دغه کوم یاد شوي موارد دي او کوم یادې شوي قضایا دي په دغه قضایاو کې به موږ او تاسې د ستونزې د حل خواته ځو